ډېرې خبرې داسې دي چې په هغې سره نکاح ماتېږي او موږ ته د هغې علم هم نه وي. بعضې خو عالمان ډېر زیات بیانوي او څه خبرې داسې دي چې هغه د حیا د وجې ډېرې کم بیانېږي. که تاسو زموږ په چینل نوی او د جنسي معلومات حاصلول غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ. شکریه. السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو ډېر کارونه ما درته مخکې وویل چې داسې چې نکاحګانې پرې ماتېږي، خو څه داسې کارونه دي چې هغه اکثر علما په محفلو کې نشي بیانولی یا هغه په تقاریرو کې نشي بیانولی، او هغه چې کم دی موږ تپوس هم نه کوو یو مولوي صاحب سره ځان له کینوم نه چې په هغې موږ پوه کړي. اکثر داسې یو کار وشي او هغې سره د انسان نکاح ماته شي او ښځه سره چې دا کم تعلق هغه په ګناه کې حسابېږي. په هغې کې دا ډیره نازکه خبره ده او زموږ ډیر خلک پوس داسې وي چې ښه دا ته چې کوم خبره کې نو داسې به هم لاس وکړي چې داسې کېږي. نو بالکل داسې کېدی شي، انسان کمزوری دی. تاسو په اخبارونو ټلویزیون په نیوز کې تاسو ګورئ چې داسې رنګه خبرې اکثر وشي. دغه دا دی چې کله خواښې ته یو انسان وي په بد نظر وګوري نو د ده نکاح فاسدېږي، خرابېږي. یو خو جنسي تعلقات ساتل دي که نه، جنسي تعلقات سره خو هغه خو پکې ډوس خبره نشته. خو علما فرمایي چې د یو انسان د خپل خواښې سره په ذهن کې هم داسې جنسي تعلقات او خیالونه پیدا کېږي یا د هغه شهوت ورسره راغبېږي نو دې سره نکاح فاسدېږي، مکمل ورسره ماتېږي نه، خو فاسدېږي. نو دې سړي له پکار دی چې د دې نه اجتناب وکړي او خپلې خواښې سره نه ملاویږي. او د دې غټ دغه دا دی چې یو سړی وي چې دا لکه تاثر یا کم دا زما ذهن چې جوړېږي نو دا به څنګه کېږي. یو خدا خبرې چې د یو انسان ذهن ته په خپله راځي په هغې باندې انسان نه ګلانګارېږي، نه په هغې باندې هغه ته هغه دغه رسي چې کم احکامي. خو هغه خبره چې هغه دی په خپله ذهن کې جوړوي، لکه په خپله ذهن کې دا وي چې دې سره دا کار وکړم یا دا څنګه ښکلې ده یا داسې دا ځای ښکلې دی هغه، نو دې سره نکاح فاسدېږي. نو د دې دپاره علماو سره کېناستل پکار دي، نیکانو خلکو سره کېناستل پکار دي چې دې سره ذهن صفا شي او دا قسمه خبرې زموږ په ذهنونو کې نه راځي. امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي، که ویډیو هم خوښه شوي نو لایک کړئ، چینل راته سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم دباو کړئ چې تاسو ته معلومات په اسانه ملاویږي. مونږ له اجازت راکړئ، د ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.